السلام علیکم ملګرو. زمیر خان وای د بیا اودسه د جنازو ټیم شو. اوس بیا اودسه خلک جنازو ته ځان رسوي. راځي د زمیر خان څنګه ویلي د بیا اودسه د جنازو ټیم شو. سیزن شو د الیکشن ورځ خو بیا نږدې شوې، د بیا اودسه جنازو سیزن شو، بیا په دروغ قرانونه ووي، کلی په کلی د جلسو سیزن شو. تاسو وکتل زمیر خان وای د بیا اودسه د جنازو ټیم شو. نو بالکل خبره صحیح خبره هم کوي. او نو نن سبا الیکشن ورځ دي، ټول خلک به اوس ګرځي نو الیکشن جنازو ته ځان رسوي، ځکه چې الیکشن ورځ دي خلک د پته لګي. نو نن سبا هر په کوڅه به خلک ګرځي، نو له خو ته پسونه به اوس وخت کوي، نو ځکه چې مړی مخکې شوی 3 کاله مخکې شوی دواله به نن ځي نن ځکه چې الیکشن ورځ دي. کتونکو بس دوکان نشي، ځکه چې نن سبا الیکشن ورځ دي، خلک به رنګا غورونه دوزي ولي ولې غور به بل غرق دی او بل غرق دی بل غرق دی، ځکه چې الیکشن ورځ دي. نو خلک به تعالی دا کار او زه تعالی دا کار وکم. نو اخري کې به دا خبره وکي وای د یو ورځ بس ما د پاره واسي دا یو به مال راکوي، دا یو به زه نور کوي، نو زه به تاسو ډېر کارونه وکم چې بیا چې مطلب وخت راشي او دا خبره نو بیا وخت کې ټلیفون نه بند کی، نو خپل دفتر نه بند کی، نو بیا غریبانو څخه تاسو هم نه کوي. او نن کې ضرورت نن به کوڅه په کوڅه ګرځي، نو ځکه د خپل ځان دغه مګرسا دغه نه ګرځي، خپل ځان دغه مګرځي. نو خپل سوچ کوي، نو د سې کې وټ ورکه چې تاسو ته خاطر فته دا خسړې دي، نو اسی به ځای کې مور کوي. نن سبا د بکلو کې د الیکشن دي، نو کله کې سین په ګوره چې کم خي نو باور په نه کس لور کوي، اسی خلکو له مور کوي بارانه خلک به درځینو خلک به درځینو، نو خپل وټ خپل کس لور کوي چې هدا کس لور کوي مور مطمئنه پېستي لاسه انځنو سبا ډېر خلک یو غرق دی او بل غرق دی، مطلب واخی ټول ټلیفون به بندي. او د زمیر خان خبره صحیح مو ځکه نن سبا ټول خلک براوځي بیا د جنازو ټیم شو. الله خبره 100% صحیح کړی دا. نو دا ویډیو کتل ډیره مهرباني، که دا ویډیو خوښ مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک. والسلام.